بسم الله الرحمن الرحیم. ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په نن ویډیو کې وزه تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شو موږ د اډا مؤسسې خالي وسلو ته ثبت نام وکړو. دا څو ورځې مخکې فکر کوم یو ورځ مخکې نن چې دی 28 تاریخ د جون 2023 دی او یو دوه ورځې مخکې د اډا مؤسسې یو څو بستونه اعلان کړي وو. نو موږ غواړو په دې باندې ویډیو تاسو ته جوړه کړو. یو یادونه دا کوم چې دا ویډیو صرف د دې بستونو لپاره نه ده چې تاسو وایي چې نن د ویډیو جوړه کړې ده. فرض مثال تاسو د ویډیو یو میاشت بعد ګورئ یا یو کال بعد یا که هر څومره وخت پس تاسو ګورئ، تاسو فکر وکړئ چې دا ویډیو خو پخوانی ده او دا طریقه به هماغه د اوس چې کوم بستونه اعلان شوي د دې لپاره ده. دا ویډیو زه تاسو ته وایم یوازې دې لپاره نه ده چې دا نن تاسو اپلای پرې وکړئ. هر کلم چې اډا مؤسسه بستونه اعلانوي، وظیفې اعلان ته سپاري، نو تاسو هر ځل په دغه طریقه باندې تاسو ورته اپلای کولی شئ. نو راځو ویډیو په طرف باندې او وښایو چې څنګه موږ دغه خالي بستونو ته د اډا مؤسسې اپلای وکړو. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم یو یادونه کوم له هغه کسانو چې زموږ یوټیوب چینل کې اول ځل دا ویډیو ګوري یا اول ځل دپاره راغلي وي، نو هغوی څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل ته سره ضرور سبسکرایب کړئ. دا ځکه چې موږ معلوماتي ویډیوګانې جوړو، نو هر ځل چې موږ ویډیو جوړو تاسو ته به خبرتیا رسیږي او تاسو به له ویډیو نه اول خبرې کوئ. راځو ویډیو په طرف باندې. د اکبر سایټ لینک په ویډیو ډسکرپشن کې هم وي، شاید تاسو ورسره بلده هم ناست دی. akbar.org صحیح دی. دغه سایټ به تاسو خلاص کړئ، را به شئ. کله چې تاسو akbar.org دغه اصلي سایټ خلاص کړو، نو په دغه سایټ کې تاسو ته به دغه عمومي صفحه خلاصوي. زه به یو ځل ریفریش کړم تر څو تاسو هم صحیح پوه شئ. ښه، نو په دې کې به تاسو دغه درې کرښې ووهئ، بیا به جابس باندې کلیک وکړئ تر څو دغه کومه وظیفې چې اعلانېږي د دې عمومي صفحې ته تاسو داخل شئ. په دغه صفحه کې څومره دندې چې اعلانېږي هغه دلته موجودې دي. په هر ولایت لپاره وي، 4 ولایتونو لپاره چې کومې دندې اعلانېږي هغه ټول یوه مجموعه دلته وي. دلته تاسو لیدلی هم چې 344 اویلیبل جابس دي. مقصد 344 جابس اوس په دې کې پوسټونه دي چې هغه کلوز ډیټ نه دی شوی او تاسو ورته اپلای کولی شئ. اوس نو که چېرته تاسو په دغه ډېرو وظیفو کې تاسو خپل ولایت مربوطه وظیفه نشئ پیدا کولی، نو تاسو به راشئ دلته بیرته د پاس راشئ صفحې سر ته او دلته به تاسو دوه اپشن تاسو لپاره دي. یو دا چې ستاسو خپل مربوطه ولایت کې وګورئ. صحیح ده، خپل مربوطه ولایت کې وګورئ، نو بای لوکیشن به تاسو انتخاب کړئ. نو په دغه کې به تاسو 4 ولایتونه دي، په دې کې تاسو هر یو سلیکټ کړو. هماغه ولایت مربوطه وظیفې چې څومره اعلان شوي هغه په هماغه لیست کې راشي تاسو ته. صحیح ده یو خبره. دویم خبره دا چې تاسو یو فرض مثال یا انجینیری یا ډاکټري یا فرض مثال له حقوقو نه فارغ یا فرض مثال تاسو میډوایف یاستئ او تاسو د خپل مربوطه بس غواړئ چې ډایرکټ تاسو هر ځای کې وي، خو ماته د دغه بس چې کوم ځای کې اعلان شوي ماته دې راشي. نو دې لپاره به تاسو دغه ټایټل چې کوم لیکل شوی په دغه باکس کې به تاسو خپل بس چې کوم غواړئ هغه بس به تاسو ولیکئ. مقصد تاسو فرض مثال میډوایف یاستئ، صحیح ده، غواړئ چې میډوایف چېرته چې میډوایف بس اعلان شوي زه غواړم ورته اپلای وکړم او بس نو تاسو میډوایف دلته ولیکئ او سرچ وکړئ. نو تاسو ته به چې چېرته میډوایف په افغانستان کې څومره اعلان شوي هغه تاسو ته راشي. ګورئ دا دی اویلیبل 15 جابس اعلان شوي د میډوایف دي. یو چې د پروان ولایت دی، بل کندهار دی، بل کونړ دی، لغمان دی، ننګرهار دی، کندهار او بیا کندهار. صحیح ده، خو د دوی کوم ارګنایزیشن یا مؤسسې دي هغه فرق لري، بېلې مؤسسو اعلان کړي دي. ښه، اوس راځو بېرته خپل ټاپک ته. دا تاسو ته ما طریقه وښوده چې دغه طریقه باندې تاسو دغه اکبر سایټ کې خپل د خوښې وظیفه هم پیدا کولی شئ خپل د ولایت ته. اوس راځو له دې ځای نه خو له لوکیشن نه به موږ راشو او دغه وظیفې چې کوم اډا اعلان کړي دي هغه به موږ هغې ته اپلای طریقه وکړو. نو را به شو
دغه جابس چې تاسو خپل مربوطه ولایت به تاسو دغه په بای لوکیشن کې انتخاب کوئ. فرض مثال زه ننګرهار انتخابوم، ننګرهار دپاره اداموسي بستونه اعلان کړي دي. نو دلته به زه راشم همدغه میډوایف ته به زه پلی وکړم. صحیح ده چې تاسو پوه شئ. اوس اداموسي نور بستونه نه دي اعلان کړي، زه تاسو ته هغې باندې طریقه وښیم. په همدغه میډوایف کې درته وښیم چې تاسو چې هر کله نور بستونه اعلانوي دوی، نو تاسو به همدغه لارې تاسو ورته اپلی کوئ. صحیح د اپلی طریقه ټول یو شان ده، خو بیا به تاسو ځینې معلومات وي یا ځینې څه وي هغه به تاسو تغیروئ. صحیح ده. نو دغه تاسو خپل بس باندې به کلیک وکړئ. کله چې بس پوزیشن باندې کلیک وکړو، د هغې نه وروسته به د پوزیشن ټایټل مکمل چې دا څومره کوم پوزیشن باندې تاسو کلیک کړی د دې مکمل معلومات به تاسو ته راشي. په دغه صفحه کې به تاسو څو شیانو ته ډېر پام لرئ. یو دا چې تاسو به لوکیشن ګورئ چې آیا دا مقصد زموږ ولایت لپاره دی که نه دی، یا مقصد کوم ولایت کې زه وظیفه کولی شم هغه دی که نه دی. یو خبره. دویمه خبره به تاسو دا ګورئ چې تاسو ډایرکټ ورځئ لاندې جینډر ته، چې دا د نارینه‌و دپاره دی که ښځینه‌و دپاره دی. صحیح ده. د هر بس به تاسو دا ګورئ، یوازې نه دا اوس میډوایف دی ځکه چې معلومه خبره ده چې فیمیل به وي. خو ځینې داسې بسونه دي چې هغه یوازې میل دي، دوی لیکلی وي چې یوازې نارینه کولی شي، او ځینې داسې بسونه لکه میل او فیمیل دواړه کولی شي. نو دې دپاره اوس خو نارینه هم اپلی نشي کولی، خو ځینې داسې بسونه شته چې هغه ځان له میل دپاره خو هغه فیمیل هم کولی شي. هغوی وایي چې په مثال فکرې نه وي ورته اپلی وکړي، نو هغوی نه شارټ لیست کوي. بله خبره دا چې کله تاسو دا جینډر وکتو چې مقصد دا هم صحیح دی، او له دې نه وروسته به تاسو څه ګورئ، له دې نه وروسته به تاسو دا نمبر اف جابس ګورئ چې هغه دي څومره دندې دوی اعلان کړي دي، مثلا څو بستونه دوی سره خالي دي. ګورئ 10 بستونه دوی سره خالي دي، او فقط 3 ولایتونو لپاره. نو معلومه خبره چې هر ولایت لپاره 10 بستونه دا ډېر غټ شی دی. نو دې کې چانس ډېر زیات دی چې تاسو کامیاب شئ او شارټ لیست شئ. نو څومره چې بستونه ډېر اعلان شوي وي تاسو چانس هومره ډېر دی. که چېرته یو بس اعلان شوی وي نو هومره چانس تاسو بیخي کم دی. نو دا هم تاسو وکتل. له دې نه وروسته تاسو کنټراکټ ډیوریشن دی ته وایي، دغه ایرز اف ایکسپیرینس چې دی، له دې نه لاندې کنټراکټ ډیوریشن دی. کنټراکټ ډیوریشن دی ته وایي چې مقصد څومره وخت دپاره دا وظیفه ده. ګوره دوی لیکلي 2 months، مقصد 2 میاشتو دپاره، او ایکسټینډیبل ده مقصد 2 میاشتې. صحیح 2 میاشتې به قرارداد کوي، خو هغې نه وروسته بیا ایکسټینډیبل ده، کیدای شي ایکسټینډ شي، مقصد تمدید شي، نوره هم هغه شي قرارداد تاسو سره وکړي، او نوره هم وظیفه ډېره شي. له دې نه وروسته ایجوکیشن تاسو وګورئ چې مقصد تاسو هماغه چې دوی کوم تعلیم والا غواړي. ځینې بسونه داسې راځي چې هغه لیسانس غواړي، تاسو 12م پاس یاستئ. ځینې بسونه داسې راځي چې هغه ماستر فقط غواړي چې ماستري کړې وي، لیسانس هم ترجیح نه ورکوي، یوازې ماستر غواړي. هغه بیا تاسو هم شارټ لیست کوي. نو دې ځای کې به تاسو دغه به هم تاسو ځان سره نظر کې ساتئ. له دې نه وروسته کلوز ډیټ دی، دا خو هم اوس خو کلوز نه دی، خو دا ځان سره یاد ساتئ چې موږ ته دې باندې کلوز کېږي. له دې نه وروسته بیا موږ ته شارټ لیست لپاره دوی زنګ وهي یا ایمیل کوي. له هغې نه وروسته اباوټ دی. په اباوټ کې اداموسي مکمل معلومات دي، او له دې نه وروسته جاب ډسکرپشن دی. مقصد تاسو په دغه کوم وظیفه چې دا دوی اعلان کړي ته په دې کې به تاسو کوم کارونه ترسره کوئ. نو دا پښتو کې لیکل شوی دی، ځینې انګلیسي کې وي. که انګلیسي کې وي نو تاسو دغسې کاپي کوئ. صحیح ده. ګوګل ټرانسلیټ ډاونلوډ کړئ، کاپي کړئ، هلته پیسټ کړئ. که چېرته ګوګل ټرانسلیټ غلط معنا راوباسي نو تاسو په داسې چل وکړئ. زما یو ویډیو ده مصنوعي ځیرکتیا ګټې، په همدغه چینل کې تاسو وګورئ. هغه طریقې نه تاسو ډېره صحیح ژباړه په ټکي په ټکي ښایسته روانه څنګه چې پښتو لیکل شوي په دغه رقم باندې ژباړه ترسره کوئ. چاټ جی پي ټي ورته وایي. هغه لارې به تاسو دغه وژباړئ. هلته به تاسو ورته ولیکئ، دا لیکنه به کاپي کړئ، ورته پیسټ به کړئ، لاندې به ورته ولیکئ چې دا راته پښتو ته ترجمه کړه. بس دومره ورته ولیکئ، نور ته پښتو ته اړئ. صحیح شو. له دې نه وروسته جاب ریکوایرمنټس دي. جاب ریکوایرمنټس دا معنا چې دغه کوم وظیفه دوی اعلان ته سپارل، د دې ریکوایرمنټس یا ضرورت څه دي چې دغه شیان په تاسو کې نه وي، تاسو دوی نه شارټ لیست کوئ. صحیح ده. دغه شیان باید تاسو په ځان کې ولرئ، او تاسو د دې قابلیت ولرئ چې دا شیان تاسو مقصد دغه دوی ریکوایرمنټس تاسو باید پوره کړئ.
بل چې دی په دې کې دي مقصد انسټیټیوټ نو فارغ او په دې کې به د BPHC کې HS کې به تاسو تجربه لرئ او 2 کاله تجربه تاسو لرئ روزانه مهارتونو تجربه درلودل او قوي بین الفردي مهارتونو درلودل دا شان دا ټول به تاسو وګورئ تاسو به څه چې دلته لیکل شوي تاسو به دغه CV کې لیکئ ځکه چې دا تاسو ونه لیکئ تاسو نه شارټ لیست کوي سمه ده له دې نه وروسته سبمیشن ګایډلاین دی سبمیشن ګایډلاین څه ته وایي سبمیشن ګایډلاین دی ته وایي چې سره کوم تاسو اپلای وکړئ یا د دوی لارښوونه د غوښتنلیک لارښوونه څه ډول ده نو دا هغه لارښوونه تاسو ته لیکلې ده په لیکلې بڼه باندې او له هغې نه وروسته سبمیشن ایمیل دی په سبمیشن ایمیل کې هم تاسو لینک اچي یا درته ایمیل اچي او په سبمیشن ګایډلاین کې هم درته اچي دواړو ځایونو کې چې کوم یو ایمیل و هغه به تاسو هماغه ایمیل ته به ولیکئ کو فورم د لارو بیا فورم ډکوئ صحیح ده نو اوس راځو ویډیو اوږده کېږي خیر دی ویډیو دې اوږده شي خو تاسو طریقه زده کړئ صحیح ده ویډیو مه سکپ کوئ ویډیو وګورئ تر څو تاسو پوهه شئ ځکه تاسو ویډیو پلی کړئ ته نو دې دپاره پلی کړئ چې تاسو طریقه زده کړئ طریقه زده کوئ تاسو ویډیو خیر یو 10-15 دقیقې تاسو ما ته وخت راکړئ ما په دې ویډیو چې زه دا جوړوم ایډیټ کوم اپلوډ کوم نو ما نه 2 ساعته وخت نیسي او تاسو چې یو ځل فقط ګورئ نو یا 10 دقیقې یا 15 دقیقې وخت تاسو نیسي نو تاسو باید دا ویډیو ضرور وګورئ صحیح ده نو دلته به تاسو دغه کوم لینک ته په دغه به کلیک ونیسئ اتومات به سلیکټ شي سلیکټ نه شو دا سلیکټ ټول او اوپن باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو ته دا خلاص شي اصلي کار زموږ له دې ځای نه شروع کېږي اپلای اوس د هر یو بس دپاره خپل لینک وي که چېرته د اډاموس ډېر بسونه اعلان کړي دي نو د هغې دپاره هر بس دپاره دوی خپل لینک اچولی داسې نه ده چې ټولو به یو لینک وي یو لینک نه دی ګوره دلته اپلیکیشن فارم فار د پوزیشن اف میډ وایف ګوره دلته موږ ته ولیکل چې دا هغه لینک چې تاسو کوم خلاص کو دا میډ وایف دپاره دی بس دا فورا د میډ وایف دپاره دی کېږي نور دپاره نشئ تاسو کولی نو اوس چې کله تاسو دغه خلاص کو په دې کې به تاسو لاندې راشئ اوله برخه څه دی اول ایمیل دی تاسو به دلته خپل ایمیل ولیکئ صحیح ده ښه صحیح به تاسو خپل معلومات ګورئ لیکئ ما ته ګورئ او تاسو یې لیکئ خپل ایمیل به تاسو ولیکئ زه خپل لیکم تاسو به خپل ولیکئ gmail.com نوم به تاسو خپل ولیکئ مکمل نوم معنی دا چې تاسو به تخلص هم ولیکئ صحیح شو لکه فرض مثال تاسو هر یو تخلص په تذکیره کې هغه تخلص ولیکئ بل چې د فادر نیم د تاسو به دلته فادر نیم ولیکئ مقصد پلار نوم به تاسو ولیکئ صحیح شو زه یو څه لیکم تاسو به خپل معلومات صحیح لیکئ بل د فون نمبر کې تاسو خپل موبایل شمیره ولیکئ فرض مثال تاسو سره 2 شمیرې دي او غواړئ دواړه ولیکئ نو بیا دغه سلیش وکاروئ او بیا بله شمیره ولیکئ سمه ده نو تاسو به دلته بله شمیره ولیکئ کله چې تاسو دا ولیکل له دې نه وروسته تاسو هغه شمیره ولیکئ چې کوم تاسو سره خلاصه وي فعاله وي ځکه دوی بیا تاسو ته دغه شمیرې نه زنګ وهي مقصد همدغه نمبر ته تاسو ته زنګ وهي دویم چې دی جنسیت دی یا جینډر دی په دې کې به تاسو جینډر یوازې فیمیل دی ځکه دا بس د فیمیل لپاره دی نو دغه فیمیل انتخاب کړئ صحیح د ځینې بسونه میل فیمیل وي بیا په هغه کې تاسو خپل جینډر ورته انتخاب مقصد ښځینه است فیمیل که نارینه است میل انتخاب کوئ صحیح ده له دې نه وروسته باید د رسمي قابلګۍ انسټیټیوټ او یا هم CME څخه فارغ وي نو دغه به تاسو پاس سلیکټ کړئ صحیح شو مقصد هو صحیح ده زه فارغ یم زه د انسټیټیوټ نه دغه نه پوهنتون نه په دې بل اپشن کې دی مقصد چېرته اوسېږئ تاسو خپل مربوطه ولایت به تاسو انتخاب کړئ چې کوم ولایت کې دا بس تیران شوي هماغه ولایت به تاسو انتخاب کړئ که چېرته بس تیران شوي فرض مثال په لغمان کې او تاسو ورته انتخاب کړئ ننګرهار او بس لغمان دی هغه دپاره تاسو اپلای کوئ تاسو نه شارټ لیست کړئ 100% هم نه شارټ لیست کړئ تاسو خپل کوم د دپاره چې بس تیران شوی وي هماغه ولایت به تاسو انتخاب کړئ د اوسېدو دپاره ننګرهار به زه انتخاب کوم صحیح ده بل چې دی څه دي شما علاقه کار در کدام یکی از ولایت‌های زیر میباشد مقصد کوم ولایت کې تاسو غواړئ کار وکړئ دا وظیفه په کوم ولایت کې تاسو غواړئ ترسره کړئ
نو دغه درې ولایتونه دي دي کې تاسو خپل مربوطه ولایت انتخاب کړئ زه ننګرهار انتخاب وم بل دی do you have working experience in midwifery مثلا تاسو آیا ایکسپیرینس لرئ یا کاري تجربه لرئ په midwifery کې تاسو ولیکئ یس صحیح شو کله چې دا تاسو ولیکل له دې نه وروسته به تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړئ مثلا اول صفحه اول کار مکمل شو او رزو دویم ته په دې برخه کې پلیز فایل وذ کیر مقصد دلته ګور یو اختار هم تر کړی یو میسج را کړی دی وی پلیز فایل وذ کیر مقصد په اختیار سره دا ورکړه کې دا ځکه ډیره مهمه ده د فارسی کې لیکل لطفا با دقت خانه پوری نمایت نو دلته به تاسو ښه دقت سره دا فرم راکوئ په دې کې څه دي په دې کې چند سال تجربه کاری مربوط دارید مقصد مربوط د بس چې کوم بس ایران شوی تاسو کاله کاری تجربه په دې کې لري نو تاسو به الته لیکلو کنه چې 2 کاله به تاسو لرئ نو دا به تاسو 2 کاله ولیکئ صحیح ده نو هغه کسان چې کاری تجربه نه لري نو کوشش دی وکړي چې یو څه د لارې نه دوی کاري تجربه پیدا کړي یا جوړه کړي یا چېرته کار وکړي نو حتما کاري تجربه چې تاسو ونه لرئ یا سی وي کې ونه لیکئ بیخي چې سل اپلای هم وکړي یو د نه شارټ لیست کړي نو دې دپاره به تاسو ضرور تاسو یو کاري تجربې سرټیفیکیټ جوړوئ یا به چاته وایئ یا به کار کوئ نو تاسو ضرور دوه کلنې کاري تجربې پیدا کړئ اسناد صحیح ده چې تاسو ته هم وویل چې کسل پلی هم وکړي یو څوک د نه شارټ لیست کې چې کاري تجربه ونه لري دا ډېره زیاته مهمه ده نو تاسو کاري تجربه تاسو ولیکله له دې نه وروسته وایي پلیز لیست یور ورک ایکسپیرینس اوس وایي چې تا چې ته 2 کاله کاري تجربه لرې نو ته هغه اوس ماته ولیکه چې کوم ځای کې ستا کار کړی دی ته به اوس ورته داسې لیکي ها ولیکي اول ولیکي work with for مثال تیشه ADA صحیح ده work with ADA in Nangarhar province as څه کوم بس باندې تا کار کړی فرض مثال ورسره نو هغه به ولیکي مربوط بس فرض مثال سوشل ورکر په بس باندې فرام 2022 ګوره دلته به تاسو یوازې ځینې خلک دلته ځان خلاصي فقط ولیکي 2021 نه دلته یا ولیکي فار 6 months او یا فار 8 months او فار مقصد 3 months که نه دا شی به تاسو نه لیکئ ښه صحیح به لیکئ چې تاسو هغوی اعتباري شي او تاسو شارټ لیست کې ځینې شیان چې دلته ځان ته خلاص کړي دغه اپلای مو کې خواري مو کې خو دغه لږ ځای کې ته ځان خلاص کړي د دې نه ته ټوله خواري خوشي لاړه بیا ولې ته اپلای کوې دلته تاسو صحیح دقیق تاریخ لیکئ مقصد ورځ او میاشت ضرور ورسره لیکئ مقصد مې دا دی 02 مقصد د دویمې میاشتې 10/2/2022 د اتمې میاشتې سیکشن تاریخ بس دغسې به تاسو ورته ټولې لیست کوئ که 4 هم کړي وي که 3 وظیفې هم کړي وي که 2 وظیفې کوم چې تاسو دغه لرئ سرټیفیکیټ یې لرئ تاسو هغه اسناد لرئ نو دغسې ورته لیست کوئ صحیح ده بیا دویمه ولیکئ بیا درېیمه بیا څلورمه پنځمه هر څومره چې وي دغسې ورته لیست کوئ صحیح شو کله چې دا تاسو لیست کړلې دا تاسو ولیکل له دې نه وروسته وایي do you have work experience for your related work experience وایي تاسو چې دا کومې هغه ولیکلې دا کومې وظیفې تاسو ولیکلې لیست ته مختلف او دلته راته ولیکلي 15 دانې تاسو لیکلي دي نو د دې تاسو هغه لرئ سرټیفیکیټ لرئ که نه لرئ تاسو ځان لیکلي دروغ دي نو ته به ورته ولیکئ چې والې یس زه لرم له دې نه وروسته بله خبر دا ده چې I agree the information are entered or correct مقصد دا کوم معلومات چې ما ولیکل بس دا بالکل زه د دې تاییدي کوم چې دا صحیح دي آیا وایي ته تاییدي کوئ وبلیکئ چې I agree زه تایید کوم
له دې نه وروسته اخري برخه څه ده په دې کې وایي پلیز اټچ یور سی وي. سی وي به څنګه چل وکړي؟ سی وي به تاسو جوړه کړئ بغیر د کور لیټره. ځنې دغه چې وي بحثونه دلته ورسره لیکلي وي، اوس دلته فقط ځان له سی وي لیکلي، ځینې ځایونو کې تاسو لیکي سی وي اینډ کور لیټر، یا ځینې ځایونو کې داسې راځي چې یوازې کور لیټر بل ځای بل آپشن یې ورکړي هغه کې سی وي. نو تاسو ته اوس لیکلي فقط سی وي. نو سی وي چې دی تاسو به جوړه کړئ بغیر د کور لیټر، هغه اوله ورکړئ کور لیټر وي که نه هغه به تاسو ته لرې کړئ، هغه به لرې کړئ یوازې سی وي به تاسو دوی ته د آرټ فایل د لارې اپلوډ کړئ. زه به دلته یو فایل اپلوډ کړم او فقط یو فایل کوم تاسو به سی وي ورته اپلوډ کړئ. صحیح شو؟ خیر زه ما ورته دغه یو عکس اپلوډ کړو تر څو دا اپلوډ شي. نو دغه شانته چې کله تاسو سی وي اپلوډ کړله دغه شکل کې به وي، تاسو به معلومات یو ځل بیا چک کړئ. مخکې له دې چې تاسو سبمیټ ووهئ تاسو خپل معلومات یو ځل بیا وګورئ چې کوم غلطي نه ده کړې. نو تاسو غلطي نه ده کړې نو تاسو به څه وکړئ سبمیټ به کلیک کړئ. خو مخکې له دې چې تاسو سبمیټ کلیک کړئ دلته یو آپشن دی ګوره سینډ می ا کاپي آف مای ریسپانسز. اکثر دا کوم معلومات چې ما ولیکل که نه دا شیان ما ولیکل نو زه غواړم چې دا ماته یو ریسپانس یا ایمیل راته وشي په دې ایمیل راته وشي ما جیمیل ته چې زما اپلای وشو مقصد دغه شیان ما ولیکل نو یو اطمینان دپاره ماته ایمیل غوندې وشي نو تاسو اتومات ایمیل کېږي تاسو دغه شیان مقصد اپلای وکړله که دا تاسو آن کړو که چېرته هم آن نه کړو مشکل نه لري خو دا فقط اطمینان دپاره دی چې تاسو اطمیناني شئ چې موږ اپلای وشوله. نو دلته به تاسو بیا سبمیټ ووهئ. کله چې تاسو سبمیټ باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دلته ولیکي اپلیکیشن فارم فار the position of midwife. Thank you for your application for a position with Agency for Assistance and Development of Afghanistan ODA. وای تاسو چې دا کوم دغه ولیکل نو تاسو نه مننه کوو دغه اپلیکیشن تاسو غوښتنلیک دی دا ولیکل شو او بیا دلته په لاندې برخه کې لیکلي دي we have received your application and we will be in contact in due course. وای موږ ته تاسو اپلیکیشن را ورسید او موږ تاسو سره ضرور اړیکه ونیسو. وای کله چې که چېرته تاسو کومه پوښتنه لرئ نو تاسو دغه ایمیل د لارې هم موږ سره اړیکه نیولی شئ. نو دغه د دوی میسج کله تاسو ته راغی دغه د ښکاره شو نو تاسو اپلای په دقیق ډول باندې ترسره شوه. نو لیدونکو په دې هیله چې تاسو دغه ویډیو خوښه شوي وي یو څه مو ترې زده کړي ویډیو اوږده شوله خیر دی یو څه به مو زده کړي وي. نو له تاسو بیا هم هیله کومه چې دغه ویډیو در سره لایک کړئ کمنټ راته وکړئ چې کوم ځای کې زما غلطي وي یا کوم راتلونکي کوم هغه په اړه زه ویډیو تاسو ته جوړه کړم تاسو ماته کمنټ وکړئ یو مثبت کمنټ ماته وکړئ تر څو زه تشویق شم چې تاسو نورې هم ښې ویډیوګانې جوړې کړم او دا ویډیو ضرور تاسو نور ملګرو سره شریکه کړئ تر څو هغوی هم پوه شي او هغوی ځان ته خپله باندې اپلای وکړي د دې پر ځای چې بازار کې چې ته پیسې ورکړي ګډه وډه اپلای ورته وکړي نو دا ځان ته خپله په دقیق ډول باندې اپلای وکړي. نو ټول ملګرو سره شریکه کړئ تر څو هغه هم پوه شي. نو ما هم په دعاګانو کې یاد ساتئ تر بلې ویډیو مې په خدای سپارم د الله